سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ قدرمنو دوستانو. په دې هیله او امید چې ټول به جوړ روغ صحتمند وایه، ژوند به مو په خیر او خوشحالۍ سره تیریږي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د دې په باره کې معلومات درکړم چې څه ډول کولی شو د مصنوعي ځیرکتیا یا AI Artificial Intelligence په ذریعه باندې خپل انځورونه ایډیټ کړو. که غواړئ چې خپل انځورونه د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې ایډیټ کړئ نو زموږ ویډیو تر آخره پورې درسره وګورئ، ځکه مکمله طریقه موږ پر همدغه ویډیو کې تاسو ته ښیو. قدرمنو دوستانو، مخکې له دې چې تاسو خپل انځورونه ایډیټ کړئ نو د هر څه مخکې تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې تاسو ته د موبایل د سکرین پر مخ ښکاري. د بینګ په نوم یو اپلیکیشن دی چې تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن د پلی سټور څخه باندې به کلیک وکړئ تر څو تاسو خپل اصلي صفحې ته بوځئ. دوستانو، په دې ځای کې تاسو ته یو ټکس باکس راځي چې په دې ځای کې تاسو خپل متن لیکئ. دوستانو، په دغه ټکس باکس کې به تاسو یوه مفهوم لرونکې جمله ورلیکئ. د مثال په ډول زه لیکمه چې 3 افغان ځوانان د موټر جوړولو په حالت کې، نو دا یوه مکمله جمله ده. نو د همدغه متن په ذریعه باندې اوس ماته عکس ایډیټ کوي. صبر کوو ورته تر څو عکس ایډیټ شي ماته. دوستانو، تاسو ګورئ چې د همدغه متن په ذریعه باندې ماته عکس څنګه کړلو، ایډیټ کړلو. دا د تاسو عکسونه ګورئ چې افغان ځوانان دي او موټر جوړول په حالت کې دوی لګیا دي. نو تاسو کولی شئ چې هر یو عکس په څنګه کړئ را ډاونلوډ هم کړئ. اوس غواړم چې په ټکس باکس کې تغییرات راولم او غواړم چې یو بل متن ور ولیکم او د یو بل شي باره کې ماته عکس څنګه کا ایډیټ کا. اوس موږ ته ولیکل چې افغان ځوانان په یوه باغ کې ناست دي او په باغ کې د مڼو ونې او مرغۍ د مڼو په ښاخونو کې ناستې دي. نو دا یوه مکمله جمله شوه. د همدغه متن د ذریعه باندې ماته اوس څنګه کوي، عکس ایډیټ کوي. لږ صبر کوو تر څو عکس څنګه شي، کریټ شي. نو دا د ګران دوستان تاسو ګورئ چې عکس څنګه شولو، جوړ شوله. نو دوستانو، ډېر مهم آپشن چې په دې کې دی هغه ټکس باکس دی. نو تاسو کولی شئ چې په پښتو، دري او یا په انګلیسي باندې خپله متن درته ولیکئ. نو که چېرته په انګلیسي ولیکل شي نو ښه به وي، ځکه په انګلیسي باندې خپله دغه اپلیکیشن هم په انګلیسي دی او زر له دې نه مطلب اخیستل کېږي او ستاسې عکس ډېر په کم وخت کې ایډیټ کوي. نو نظر پښتو او دري ته په انګلیسي ژبه کې چېرته متن ور ولیکل شي ډېر په اسانۍ سره کولی شي ستاسو عکس څنګه کا ایډیټ کا. خو مهم شرط دا ده چې تاسو باید په ټکس باکس کې داسې یوه مفهوم لرونکې جمله ور ولیکئ. باید داسې ګونګه جمله ور ونه لیکئ تر څو دغه اپلیکیشن پرې پوه نه شي. نو داسې یوه مفهوم لرونکې جمله ور ولیکئ. مثلا زه ورته لیکم boys walking in the park. نو دا یوه مفهوم لرونکې او مکمله جمله ده. نو اوس یې موږ ته راوړوي چې هلکان څنګه دي په پارک کې قدم وهي. تاسو ګورئ ګران دوستانو چې موږ ته څه شی راوړول، یوه هلکان چې په پارک کې قدم وهي. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو په دې باندې پوه شوئ چې څه ډول کولی شو د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې عکسونه څنګه کړو، ایډیټ کړو. نو په راتلونکې خپرونه کې په دې باندې ویډیو جوړه کړو او په دې باندې به خبر شو څه ډول کولی شو خپل عکسونه د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې ایډیټ کړو. نو انشاءالله په راتلونکې ویډیو کې به په هغې باندې خبرې وکړو. نو ویډیو مو که خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او که تر اوسه پورې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر راتلونکې ویډیو چې زه عصمت الله سنګین ستاسو قدرمن چوپړ ته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. ښاد او اباد اوسئ.